بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم خویندو او ورونو، زه احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر کوم. په دې ویډیو کې یو اته خوبونه دي ان شاء الله تعبیروي چې اصل په خوب کې لیدل شوی ده. سپوږمۍ لیدل شوی، په سپوږمۍ کې لیکن آیت پکې راغلی، او همدارنګه په خوب کې تلاوت کول سورتونه، او همداسې یو ژوندی انسان په خوب کې مړ لیدل. د دې خوبونو تعبیر څه ده؟ اته خوبونه دي تقریبا. نو انشاءالله د دې خوبونو تعبیر کوو او دا خوب اورو. په خوب کې د تلاوت سورتونه وایي. دغه نعتونه کوثر چې کوم صورت دی دا په خوب کې ولید، دا مې تلاوت کوو او بیا مې دې دا ولیدې. د دې نه مخکې ما آیت کرسي ویله خوب کې، دغه تلاوت په خوب کې زه ډېر کوم. اول مې آیت کرسي ویله، بیا دغه نعتونه کوثر، بیا دا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا مخکې صورت دی. نو دا وی راسره یو چې کله دا سپی مونږ ته رانږدې دا زمری مونږ ته رانږدې کېږي نو زه پرې هغه ده اولې سپارې ښه، دا بل خوب یې ده زمری په خوب کې لیدلی. راووځي او رامنډې وکړي زما طرف ته را روانې دي، سره یو ماشوم یې راسره یو جینۍ یو بله ماشوم یې. نو دا وی راسره یو چې کله دا سپی مونږ ته رانږدې دا زمری مونږ ته رانږدې کېږي نو زه پرې هغه ده اولې سپارې یو آیات دی دا سپي دوه چې د سپمان بکفون او من فهم لا یرجعون دا وییم ایسته وی ودرېږي او بس پاسه ما ته وګوري، بیا وایي پاس اسمان ته وګوري، همداسې غلی شي ودرېږي، بیا وایي بیا دا بل آیات دی هغه پرې زه وایم چې حسبي الله ونعم الوکیل دا وایم او په زړه کې وایم چې دا خو ودرېده او وړوکی هم شو زما مخې ته ودرېده. نو دې نه ځان ساتل پکار دي. دی وایي ټیک زه هلته ځم اوله کې خلکو ته ماشوم ورکړم، بیا وایي بل کس ورکړم او زه چې کېږم دې کې وم چې راپاڅېدم. ښه، نو دا دوه خوبونه شو. اول خوب څه ده؟ د دې خپل د ده خوب ده، هغه په خوب کې سورتونه وایي، سورة الفلق، سورة الناس، سورة الکوثر، آیت الکرسي. نو په قرآن کریم په خوب کې ویل څه اواز ښه اواز سره وي، غلطي پکې ونه شي، صحیح سره یې ویلی شي او سړي په یاد هم پاتې شي. دغه ځایونه ما ویلي دي، دا ډېر ښه تعبیر لري. په ایمان، په د انسان په ښه دینداري باندې تعبیر کیږي او د همدې آیتونو په معنا باندې تعبیر کیږي. چې همدغه آیتونو همدغه سورتونو کوم معنا څه ده هغه په تا باندې تطبیق کیږي، یعنې په دې باندې ته خپل حفاظت کوي. دا سورتونه آخري سورتونه چې دي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا د مسلمان د حفاظت لپاره ده. هر لمونځ نه بعد یو ځلې، د سهار او ماښام لمونځ نه بعد درې ځلې، او د خوب په وخت کې هم درې ځلې، خو لاس بیا چفت کیږي په لاسونو دواړو کې او بدن باندې تیریږي. نو دغه طریقه د مسلمان طریقه ده، نبي سلام دا ښودلې موږ ته. نو معنا داسې همدغه اذکارو باندې ته پابندي کوې، په همدې باندې ستا حفاظت کوي د همومو نه، په همدې باندې ستا حفاظت کوي د شیاطینو نه، د جنیاتو نه او د وسواسو نه. الله تعالی دې همیشه توفیق درکړي چې په دې صورتونو، په دې دعاګانو، په دې آیتونو باندې همیشه والی وکړي. او همدارنګه آیت الکرسي هم څه ده؟ دا د مسلمان حفاظت لپاره ده. نو دا هم چې تا په خوب کې ویلې ده، معنا په همدې شیانو باندې الله تعالی تا ته حفاظت درکړي، په همدې باندې الله تعالی تا ته اطمینان او سکون درکړي او د همومو او د شیاطینو نه، وسواسو نه د الله تعالی ساتي. والله تعالی اعلم. او بل خوب څه ده ویلي چې یو بل خوب زنانه کتلی ده، څه ماشوم ورسره ده او زمری ورپسې ده، او بیا د زمري نه دوی خلاصیږي او بیا یو سخت ځای نه پورته کیږي. نو دا زمری څه ده په خوب کې په ساري مرض باندې هم تعبیر کیږي، یو وبا باندې، یو عام مرض هغه ډار وي په هغه منطقه کې وي او انسان سره ډار وي چې د دې مرض اوس موږ باندې رانیسي، زموږ کورنۍ ته رانیسي. نو دا خوب بیا په دې باندې تعبیر کیږي چې انشاءالله الله تعالی ستاسو حفاظت کوي، چې دعاګانې وایي یا څه کوم شرعي طبي اصول دي هغه مراعاتوي، لکه سیادانه همیشه خوړل، نبي علیه السلام وایي چې په دې کې شفا ده، یا عسل خوړل نو په دې کې شفا ده. نو دغه شیانو باندې تاسو کورنۍ عمل کوئ انشاءالله، نو الله تعالی هم ساتي د دې وبایي مرض نه او د دې ساري مرض نه. ستاسو سره د دې ویره ده. او همدارنګه زمری څه ده؟ دا په پولیس او د هغه مملکت په فوج او څوک حاکم دغه په هغو باندې هم تعبیر کیږي چې هغو نه که تا سره ډار وي چې هغوی تا پسې دي او څه مشکل درته جوړ نه کړي، نو څه مشکل نه جوړوي انشاءالله. الله مهربان ده، الله تعالی حفاظت وکړه. والله تعالی اعلم.
نو بل خوب تعبیرو خو دغه نه مخکې تاسو یو یادونه کوم که چیرته چینل کې نوی یاستئ نو چینل سبسکرایب کړئ درسره همیشه تاسو ته ویډیوګانې په وخت رسیږي او لایک یې کړئ شیر کړئ ستاسو هر کمنټ لایک د دې باعث کیږي چې یوټیوب دا ویډیو سل کسه نورو ته پیشنهاد کړي او دې سره که د هغوی یو سوال حل کیږي نو تاسو انشاءالله د اجر کې شریک یاستئ دا بل خوب اورو خوب مې لیده چې د شاتو ګبین وي راسره او په کاسه کې وي زه یم او مور مې او یو مې تره زوی وي راسره د شاتو ګبین همداسې له شاتو سره خورو او ډېر خوند راکوي له ډوډۍ سره خورو کله ورسره راخلو دا کاب کې څومره ګبین پروت دی دا ټول موږ خلاص کړو او ډېر په دقت وخورو ښه خوند سره خورو نو دا شاتې په خوب کې لیدلی سره دغه هغه ګبین هغه کوم شي کې چې دا شات جوړیږي څه نو دا ډېر ښه تعبیر لري ابن سیرین نه یو روایت ده چې هغه ته دا ذکر شو خوب چا لیدلی ده چې هغه عسل یا شات خوري او هغه نور کسان هم ورسره دي نو ابن سیرین ویلي چې دا علم ده د قرآن کریم علم ده چا چې څومره خوړلي نو د قرآن کریم هغومره علم لاسته راوړي نو ستاسو په قرآنۍ کې هم که تاسو ترجمې ته غوږ نیسئ یا ترجمې ته کښېنئ یا ترجمې هم کړي دي نو په دې خوب کې چې څومره عسل تا خوړلی دا نورو خوړلي نو په همدې باندې تعبیر کېږي چې همدومره د قرآن کریم علم الله تعالی تاسو ته نصیب کړی ده او همدارنګه په شفا باندې هم تعبیر کېږي چې الله تعالی تاسو ته شفا درکړي که څه داسې عمومي څه مرض وي مشکل وي نو الله تعالی انشاءالله شفا درته نصیب کوي والله تعالی اعلم دا بل خوب دا اورئ قاري صاحب ما بېګا خوب لیدلو سپوږمۍ مې په خوب کې لیدلې سپوږمۍ په خوب کې لیدلی او سپوږمۍ باندې لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه طیبه لیکل شوې ده په سپوږمۍ کې په اسمان کې ها وایي سپوږمۍ مې لیده په اسمان کې پوره سپوږمۍ او په هغه باندې دا کلمه لیکل شوې لا اله الا الله محمد رسول الله دا ډېر ښه تعبیر لري سپوږمۍ چې کله پوره ولیدل شي په اسمان کې نو دا د ارمانونو پوره کېدو باندې او همدارنګه د څه کم شي کې ته شک کې هغه معنا ده چې هغه شک د بې ځایه ده ته په حق انشاءالله او دا کلمه هم چې ده دا یقین غواړي یعنې ته یقین وکړه او یقین دې باید پوخ وي لکه همداسې چې موږ په کلمه باندې ایمان لرو کلمه وایو همدغسې باید دا کم شرعي ستا یو کار وي یو ضرورت وي نو هغه انشاءالله ته په حق او الله تعالی تا ته دا نښه ښودلی ده او لږ ساعت لپاره ته وایې چې ښکاره شي او بېرته بیا ورک شي نو معنا دا چې تا ته چې کله په اسمان کې موږ خوب ګورو چې په اسمان کې آیتونه لیکل کېږي اذکار لیکل کېږي د الله تعالی نومونه کلمه نو دا موږ ته د الله تعالی د ایمان د قوي کېدو لپاره دا شیان ښیي سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق نو د الله تعالی څه کوم ارادې دي او کوم دغه څه کوم د ستا په حصه کې څه کوم اراده ده په دې کې خیر ده انشاءالله او رضا یې ده او ستا څه کوم اراده ده د خیر اراده ده نو هغه الله تعالی هغه هم درته پوره کوي نو الله تعالی دې موږ ټول ارمانونه پوره کړي والله تعالی اعلم ښه دا بل خوب اورو زمونږ نامزاد یې لیدلی چې زما ښځه ده خو پلار کړی ده وزن تر اوسه نه ده کړی داسې په خوب لیدلی یم چې ته وفات شوی او خلک وایي چې د وفات شوی او قبر دی ما خپله هم تقریبا علم خلاص کړی عالمه ده نو هغه وایي چې د دې دا معنا ده چې عبادت ډېر کوم لمونځونه خو دې نه قضا کړي دي دې څه تعبیر کېدلی شي نو خوب کې څه کله یو ژوندی انسان په خوب کې وکتل شي چې هغه مړ وي او د مړي په حالت کې هغه وکتل شي نو دا ډېر ښه خوب ده دا د هغه په اوږد عمر باندې تعبیر کېږي او همدارنګه چې دا ستاسو د کوژده نه چې دا خوب لیدلی ده نو د دې تعبیر دا ده چې ستاسو دا واده انشاءالله زر کېږي یعنې هغه ستاسو د کوژده نه څه نه نامزاد هغه په زړه کې څه شکونه دي یعنې شکونه شیطان ورته سوچونه ورته پیدا کوي چې دا واده به څنګه کېږي دا به څه وخت نو په دې خوب کې الله تعالی هغه ته اطمینان ورکړی چې دا واده زر کېږي ځکه دا مرګ څه ده دا په خوشحالي باندې تعبیر کېږي او دا مرګ په تغییر د حالت باندې تعبیر کېږي نو په تغییر په د حالت باندې تعبیر کېږي انشاءالله چې دا زر کېږي نو په واده باندې هم تعبیر کېږي او په عمر زیاتوالي باندې هم تعبیر کېږي ستاسو یو خوب کې کتلی نو ستاسو عمر انشاءالله زیات ده والله تعالی اعلم ښه دا بل خوب ده زه په هغې کې یم کعبې شریفې نه مې داسې تر چاپېره مې کسان ته وي
ها او څوک دننه نه پرېږدي. ها نو داسې ښکاري لکه کفار او دغه چې که نه دښمنان او داسې. نو هغه زه زورونه وکړم نو وایي دننه زه ورننوځم. زه وایي دننه ورننوځم نو یو طرف دلته یو کس ناست دی ها هغه ښکار کوي او د بل طرف دلته په دې کې یو حوض دی چې لکه داسې مختلف قسمه پکې اوبه او دغه دي رنګونه غوندې ها او زه لاړ شم په دې حوض کې دغه وکړم اودس وکړم نو همدې دننه په کعبه کې زه لمونځ وکړم ها او دغه الله جل جلاله نه زه سوالونه وکړم دعاګانې وغواړم. بیا چې وی راووځم نو دلته بیا د کور یو فرد یا یو غړی وي ما ته رامنډه کړي چې تا نه خو پلانکی دعا هېره شوه. نو بیا زه وی هغه د کعبې باندې وکړم نو دا به خوب مې ښه نو دا خوب یې کتلی داسې په کعبه کې ده خو نږدې ورته څوک نه پرېږدي دننه کعبې ته یې نه پرېږدي نو دا په وسواسو باندې تعبیر کېږي. کعبې نه مراد دا د حضور او توجه او په ښه په مونځ کې ښه توجه سره مونځ کول یا ښه توجه سره تلاوت کول نو داسې ته نشي کولی په خوب کې هغه کعبې ته ته ننوځي او څوک دې نه پرېږدي نو ته وایې دا کفار دښمنان دي داسې هغوی ته نه پرېږدي نو دې نه مراد شیطان ده او هغه د دې حایل کېږي د دې باعث کېږي چې ته په مونځ کې حضور ونه لرې په تلاوت کې سوچونه درته راځي وسواس درته راځي نو ته په دې وسواس او په دې سوچونو باندې کامیابېږي انشاءالله. هغه وخت چې ته اودس زیات کړې همیشه په اودس اوسېږي او اذکار وایې او خپل کوشش کوي د حضور او د کورنۍ کې د څوک وي چې هغه تا ته څه کوم دعا کوي کوم نصیحت کوي کوم خبره کوي په هغه باندې عمل کوي انشاءالله حضور درته پیدا کېږي والله تعالی اعلم. دا بل خوب هم دا د دې ورو هغه ورو کور کې داسې کوټې نو یوه کوټې ته انسان ننوځم بېرته راوځم په دې بله کوټه کې چې ګورم دې کې معمر القذافي او د لیبیا پادشاه معمر القذافي په خوب کې لیدلی ودي ها نو بیا وې زه راوځم کس راته چې انتظار راته ووایي نو بیا زه انتظار وکړم نو بیا همدا قذافي معمر القذافي بیا راوځي نو کس ورته چې دغه کس راغلی بیا ورسره لاس ملاو کړي یعنې مطلب د خوشحالۍ په حالت پوښتنه وکړي چې څنګه یې سره نو وایي تاسو پوښتنه وکړئ چې ښه نو معمر القذافي په خوب کې لیدلی ده چې وایي د یو کور دی هغه کور ته ننوځم او هلته څو کوټې یو کوټه بل کوټې ته ننوځم بل کوټه کې هلته معمر القذافي د لیبیا پادشاه چې اوس وفات شوی د هغه وایي هغه بیا وایي څوک وایي انتظار ورته وکړه بیا راوځي دی بیا لاس راکوي ماته او خوشحالي حالت کې نو معمر نه مراد عمر زیات والا یعنی عمر دې زیات دی انشاءالله الله تعالی تا ته اوږد عمر درکړي او قذافي نه مراد داسې څه ګمانونه یا څه شکونه یا ته داسې فکر کوې څه تهمتونه په تا باندې دي قذف نه اخیستل شوی ده تهمت یو شي تا باندې څه شته څه بدګماني څه کور کې څوک در باندې دغه لري څه ته دغسې طبیعت لري دغسې اخلاق دي ده یا دغسې ته مزاج دي ده نو ته په دې سوچونه کې چې دا مشکلات به څنګه حل کېږي دا مشکلات حل کېږي عمر تېرېدو سره عمر زیاتېدو سره معمر سي عمر دې زیات سي انشاءالله دا مشکلات ټول حل کېږي هره ورځ تېرېدو سره مشکلات حل کېږي او داسې بیا تا ته لاس درکوي نو معنا داسې دا کم تا باندې کم تور ده کم شک ده کم ګیله د شکایت ده دا انشاءالله ختمیږي یعنې دا قذافي تا ته لاس درکړی معنا داسې دا قذف نه کېږي یعنې تا باندې بدګماني نه کېږي او څه مشکل نشته انشاءالله او درته که وسواس راځي نو اذکار زیات کوه او خپل اودس لمونځ په وخت کوه همیشه په اودس اوسېږه انشاءالله درته نور اذکار وارد وي کوم اذکار چې سنت طریقه وي په سنتو کې وارد وي هغه د ورځې د ماښام د سهار د خوب په وخت کې دا ټول وایه الله تعالی دې د وسواسو نه وساتي الله تعالی ټول د وسواسو نه او مشکلاتو نه وساتي نو دا خوبونه تقریبا اته خوبونه شو نو الله دې وکړي چې دا شاسې خوبونه لیږلی و انتظار یې کړی د درې ورځې دلته نت صحیح نه و نو هغه خپل وخت باندې تعبیر نه شو نو معذرت غواړم نو تاسو هم که خوب لیدلي نو کولی شئ چې د تعبیر خواب لقماني فیسبوک پیج ده فیسبوک کې هلته ولیکئ تعبیر خواب لقماني فارسي باندې نو بیا هغه صفحه راځي زما پروفایل راځي نو هلته بیا مسنجر ده مسیج وکړئ تاسو په اواز هم ریکارډ کولی شئ او لیکلی هم شئ خپل خوب نو انشاءالله بیا تعبیر کېږي ستاسو خوبونه او کوشش وکړئ چې چینل سبسکرایب کړئ انشاءالله او ډېر کسان د ویډیوګانې ګوري او اکثر هغه ګوري چې هغوی سبسکرایب کړي نه دي یعنې نوي دي نو کوشش وکړئ چې دا څوک راځي دا ویډیوګانې تاسو ګورئ نو د خیر په نیت باندې ښه نیت باندې لایک یې کړئ شیر یې کړئ او سبسکرایب کړئ چینل
ته دا خیر نورو ته هم ورسیږي، د خلکو سوالونه حل شي. ډېر سیاست دي، ډېر خلک دي چې هغوی خوبونه ګوري او د مناسب تعبیر یا داسې شی چې د هغوی زړه پرې قانع شي دا نشي پیدا کولی. نو انشاءالله زه کوشش کوم ستاسو خوبونه ښه تعبیر کړم ښه طرف ته، او انشاءالله چې اکثر خوبونه ما تعبیر کړي دي او د الله په توفیق سره نو هغه صحیح وي او اطمینان خلکو ته راځي. نو په همدې باندې زه خوشحاله یم او الله دې وکړي ستاسو هم مانه خوشحاله یې او څوک چې انتظار کوي هغو نه زه بخښنه غواړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.